جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو زه راغلمه، وخت پکې لږ ډیر وته خو بیا خو هم راغلمه. د وخت د کمی په وجه باندې به کله کله زمونږ کلاسونه لیټ کیږي خو یعنی وروستو کیږي به هم تاسو به چینل نه پرېږدئ. تاسو په دې باندې دا نوټیفیکیشن ځان ته آن کړئ چې زمونږ کله هم کلاس اپلوډ کیږي نو تاسو ته به پته لګي. صحیح ده، تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي. نن په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش ګران لفظونه راوړي دي او دا ډیر عام لفظونه دي، یعنی د انګلیش بیسیک ټکي دي. صحیح ده. کلاس شروع کومه، د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکمه. ګورئ جی مونږ سره اولنی ټکی چې کوم دی که نه، مسچیف. مسچیف وایي شرارتي ته، یعنی ورانکاري ته. صحیح ده. مسچیف شرارتي. پریزنس موجودګۍ ته وایي، یعنی ستا په موجودګۍ کې. صحیح ده. دې ته تاسو ویلی شئ پریزنس. او بیا د ایبسنس غیر موجودګي، یعنی موجوده چې نه وي هغه ته تاسو ویلی شئ ایبسنس، غیر موجودګي. چیپسټ. چیپسټ وایي ارزان ته. چیپسټ ارزان. ایکسپنسیو ګران، یعنی دا سیز ارزان دی او دا ګران دی. صحیح ده. تاسو ارزان ته چیپسټ ویلی شئ او ګران ته ایکسپنسیو ویلی شئ. هیډیک. هیډیک وایي د سر درد ته. صحیح ده. هیډیک. او بیا د ایک. ایک وایي درد ته. ایک درد. ټریټمنټ. ټریټمنټ وایي علاج ته. علاج کول یې که نه، تاسو ویلی شئ ټریټمنټ. ایموشنل جذباتي. دا کس ډیر ایموشنل دی، دا کس ډیر جذباتي دی، په جذباتو کې راځي. پرایم بنیادی. دا زما بنیادی حق دی. صحیح ده. یعنی دا زما پرایم حق دی، تاسو ویلی شئ. کنسرن. کنسرن وایي مرستې ته، د چا سره مرسته کول. هیبټ عادت. پتا کې داسې عادتونه دي، یعنی پتا کې دا هیبټ دی. صحیح ده. هیبټس دي. ایکسپټ. ای ایکس ای پی ټي. دا وایي علاوه ته، یعنی د دې نه علاوه. سټوپټ بې وقوف، کم عقله. سټوپټ بې وقوف. وډ. وډ با، د را روان وخت دپاره یې مونږ وایو وډ با. او بیا دې سره یو بل دی خو دا اوډ ویلی شي، دا دی وډ. وډ با. او دا دی ډبلیو ډبل او ډي اوډ، لرګي ته وایي. صحیح ده. ډیسنسي ښه سړیتوب. دا زما ښه سړیتوب دی، دا زما ډیسنسي ده. صحیح ده. انسیسټ ضد. ضد مه کوه. ډونټ انسیسټ، ضد مه کوه. سټینکی بدبودار، یعنی یو څیز چې بد بو کوي. یور ساکس آر سټینکی، یعنی ستا جرابې بدبودار دي. مون سپوږمۍ ته وایي. تاسو سپوږمۍ وینئ که نه، په اسمان کې چې کومه سپوږمۍ ده دې ته په انګلیش کې وایي مون. سن. سن وایي لمر ته. سن لمر ته وایي، مون سپوږمۍ ته وایي. او بیا دې سره یو بل سن دی، دا د ایس او ان. دا وایي زوی ته. صحیح ده. زوی. ریسپیکټ عزت. د هغه عزت کوه، د هغه ریسپیکټ کوه. سپریډ خورول، یو خبر خورول، دې ته تاسو ویلی شئ سپریډ. آیډل بیکاره. بیکاره مه کینه، آیډل مه کینه. فسټ اول. زه به اول ځم، یعنی زه به فسټ ځم، زه به فسټ راځم.
تاسو اورئ که نه هغه په کلاس کې فرست رالی اول رالی او بیا داسې هم اورئ چې هغه په کلاس کې سیکنډ راغی د سیکنډ مطلب دی دویم صحیح ده او هغه په کلاس کې ترډ راغی د ترډ مطلب دی دریم پس سیکنډ ترډ اول دویم دریم ریپیر مرمت کول یو څیز واپس سمول دې ته په انګلیش کې وایي ریپیر فاربیډ منع کول صحیح ده د غلط کار نه یو کس منع کول د هر څیز نه چې منع کول وي هغې ته تاسو ویلی شئ فاربیډ منع کول ریکال یادول ما ته دا څیز رایاد که ما ته دا څیز ریکال که صحیح ده بیا مخکې وګورئ میسی ګنده دا ډیر ګنده دی دا میسی دی میسی ګنده ډریم وایي خواب ته ما یو خواب ولیدو دغه خواب لیدل چې کوم دی دغې ته تاسو ویلی شئ ډریم سلیپ اوده کیدل صحیح ده کله چې تاسو سملی نو تاسو ویلی شئ چې آی ایم سلیپ یعنی تاسو له چې خوب درځي ویلی شئ آی ایم سلیپ یعنی زه خوبولی یم ټیریبل ډیر ویرونکی صحیح ده ټیریبل وایي ویرونکي ته یو څیز چې ډیر ویرونکی وي دې ته تاسو ویلی شئ ټیریبل مایسیلف زه پخپله هلته ځم یا دا ما پخپله وکړو یور سیلف ته پخپله دا کار ته پخپله وکړه یور سیلف هم سیلف هغه پخپله هم سیلف هغه پخپله امپارټنټ ضروری دا څیز ډیر ضروری دی دا امپارټنټ دی بیډ ماوت بد رد ویل صحیح ده هغه ته بیډ ماوت مه کوه یعنی هغه ته بد رد مه وایه هارټ بیټ د زړه دړکن دا زړه چې کوم ټوپونه وخي که نه دې ته په انګلیش کې وایي هارټ بیټ هارټ وایي زړه ته او بیټ وایي دړکن ته فیت یقین په ده یقین وکړه په ما یقین وکړه دغې ته تاسو ویلی شئ فیت ریټرن د ریټرن مطلب دی واپس کول یو څیز چاته واپس کول دې ته ویلی شئ ریټرن ټرسټ اعتبار کول په ما اعتبار وکړه په ما ټرسټ وکړه ایکسپینډ هم خورولو ته وایي صحیح ده رانګ غلط هو ایرر چې کوم دی دا غلطۍ ته وایي یو څیز غلط وي او په یو څیز کې غلطي وي نو غلطۍ ته تاسو ایرر ویلی شئ او یو څیز چې غلط وي هغې ته تاسو رانګ ویلی شئ صحیح ده سلایټلی لږ شان انسیپټ پیکا دا چای پیکا دی نو تاسو دې ته ویلی شئ انسیپټ پیکا سیکرټ راز دا د ځان سره راز وساته دا د ځان سره سیکرټ وساته منټیلیټي وایي سوچ ته ذهانت ته صحیح ده بیا دی پسنجر سفر کوونکي ته مسافر ته وایي پسنجر وای دا پسنجر دی دا سفر کوونکي دي یعنی مسافر دي صحیح ده اکسپټ قبلول یو څیز قبلول تاله چا څه څیز درک او هغه دې قبول کړه چې یار دا څیز خو ډیر ښه دی دا ما ته قبول دی یعنی دا ته اکسپټ که صحیح ده ریجیکټ رد کول یو څیز تاله څوک درکړي او ته یې قبول نه کړې ته وایې چې دا څیز زما دپاره ښه نه دی نو دا تا ریجیکټ که رد دې که ټینګل جاخې ته وایي کوم څیز چې جاخه شي تار جاخه شي که نه نو دې ته تاسو ویلی شئ ټینګل بیا د انټینګل کولاول د دغه جاخې چې کوم کولاول دي دغې ته تاسو ویلی شئ انټینګل ټویچنګ رپېدل
د سترګې رپېدل دي، زما سترګه رپي. My eyes are twitching یعنی زما سترګې رپي. صحیح ده. rubbish rubbish وایي بیکاره ته، دا سیز بیکاره دی، دا rubbish دی، فضول دی. stunning ډیر ښکلی، تاسو به وینئ که نه په سوشل میډیا دا خبره ډیره کیږي. stunning ډیر ښکلي ته وایي. freshness وایي تازه ته، یعنی دا هوا ده که نه چلیږي، مونږ وایي تازه تازه هوا چلیږي، نو دې ته تاسو ویلی شئ freshness. bright ځلیدونکی، یو څیز چې چمکاویږي، چمکیږي، دې ته تاسو ویلی شئ bright. future مستقبل ته وایي، راروان وخت ته وایي. صحیح ده. یعنی bright future روښانه مستقبل، روښانه راتلونکی. possible ممکن، یعنی انګلیش زده کول ستاسو دپاره ممکن دي، انګلیش زده کول ستاسو دپاره possible دي. impossible ناممکن، impossible ناممکن، هیڅ څیز ناممکن نشته. complicated ګران، ګران به وي خو ناممکن به نه وي. complicated به وي خو ناممکن به نه وي. hope امید، زما له تانه دا امید او، یعنی زما له تانه دا hope او. صحیح ده. despair مایوسی ته وایي، مایوسه کېږئ کله هم. bad mouth بد رد ویل، زما په خیال دا ټکی تیر هم شه. bad mouth بد رد ویل. recall یادول، recall یادول. awesome وایي ښکلي ته، دا به ډیر خلق دا ټکی داسې وایي، ما اورېدلی دی اویسم نه دی، دا دی awesome ښکلی. itching وایي خارښت ته، یعنی زما سر خارښتېږي، دغه خارښتېدو ته تاسو ویلی شئ itching. communication خبرې اترې. صحیح ده. communication خبرې اترې. relation ملګرتیا، زما د هغه سره ملګرتیا ده، یعنی زما د هغه سره ریلیشن دی. obey فرمان بردار منونکی. صحیح ده. بیا دی disobey نافرمان نامنونکی، څوک چې نافرمانه وي نامنونکی وي هغه ته تاسو ویلی شئ disobey. queue وایي قطار ته، څه کسان چې ودرېږي په لاین کې قطار کې، هر څیز چې په قطار کې وي د هر څیز قطار ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ queue قطار. clapping لاسونه پړقول، تاسو به اورئ که نه چې د ده دپاره clapping وکړه، یعنی د ده دپاره لاسونه وپړقوه. gimmick چلبازۍ ته وایي، gimmick چلبازي.